در زندگی هر انسان لحظات فرا می رسد که راه‌های به سوی تاریکی باز می شوند. جاده‌هایی که با گناهان کوچک یا بزرگ همراهند. گناهان بظاهر لذت بخش و شیرینند، اما در نهایت به راه‌های پر از درد و رنج ختم می شوند. شرک، غیبت، خوردن مال یتیم، شراب و قمار و دیگر گناه‌ها تنها گوشه‌ای از مسیری هستند که انسان را از حقیقت دور کرده و به درهای بدبختی می‌کشاند. خداوند در قرآن کریم در این موارد چنین می‌فرماید. سوره الحجر آیه 43 و 44. و بیگمان دوزخ وعدگاه همه ایشان است. آن را 7 در است. برای هر دری گروهی از این گمراهان مشخص شده‌اند. دا خو معلومه خبره ده. کله چې یو څوک کوچني ګناهونه کوي، هغه د انسان په زړه باندې یو تور داغ پیدا کوي. دا داغ څوکه غټېږي. کله چې د انسان زړه تور شي، بیا انسان ته دا فرق نه ورکوي چې دا اوس ګناه زه کوم، دا اوس ښه کار کوم که بد کار کوم. هېڅ مشکل دته نه لري. نو دی په دې باندې څوکه قدرت پیدا کوي چې څونه ګناهونه دی کوي فرق نه ورکوي. او دا یو مشهوره خبر ده چې کله یو څوک سنت عمل پرېږدي، هغه الله پاک په دې دنیا کې دا سزا ورکوي چې بیا به دی څوکه واجب پرېږدي، بیا به څوکه فرض پرېږدي، حتی تر دې پورې چې انسان دې ته ورسوي چې کفر وکړي. هر گناهی که انسان در آن قدم میگذارد همچون زنجیری است که او را به عذاب و رنج میکشاند. این راهها که بظاهر ساده و بی‌ضررند، در واقع دروازه‌های به سوی گرفتاری‌های بزرگ و دردناکتر هستند. هر تصمیم اشتباه، هر کلمه نادرست و هر عمل ناپسند به تدریج دیوارهای از عذاب و پشیمانی را می‌سازد که انسان را در بند خود گرفتار می‌کند. نه تنها عذاب‌های دنیوی بلکه عذاب‌های اخروی نیز در انتظار کسانی است که این مسیرهای پرخطر را می‌پیمایند. در نهایت گناهان نه تنها انسان را از آرامش و سعادت دور می کند، بلکه او را به سوی انزوای روحی و عذاب‌های روحی و جسمی سوق می دهد. گناه عمل نادرستی است که انسان به دانسته یا نادانسته آن را انجام می دهد و این عمل نه تنها بر روابط فردی اثر می‌گذارد، بلکه باعث برهم خوردن ارتباط انسان با خدا و جامعه نیز می شود. گناه نه تنها دوری از حقیقت بلکه گرفتار شدن در عذاب‌های روحی و جسمی است. در آیه 120 سوره انعام آمده است که خداوند از انسانها می‌خواهد تا گناه را چه در ظاهر و چه در باطن رها کنند و خداوند هشدار می‌دهد کسانی که مرتکب گناه میشوند با زودی به خاطر اعمالشان مجازات خواهند شد. سوره الانعام آیه 120. همه گناهان آشکار و پنهان را ترک کنید. واقعا آنهایی که مرتکب گناه می شوند به زودی در برابر عملکرد خود جزا داده می شوند. یو خو ظاهري ګناهونه دي، لکه موږ ته چې وینو څوک غلا کوي، څوک زنا کوي، څوک لیواتت کوي، څوک شراب څښي. باطني ګناهونه چې پټ ګناهونه دي، هغه لکه اوس فرض که زه تکبر کوم، چاته څور مال مې دی تکبر کوي، د الله پاک سره شرک کوم، په یو چا باندې بدګماني کوم، دا ډېره لویه ګناه ده چې سړی په یو چا باندې بدګماني کوي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ده چې تاسې تر څو پورې په یو مسلمان باندې ښه ګمان کوئ چې غلط کار نه کیدلی، نو دغه ټول هغه ګناهونه دي چې هغه پټ گناهونه دي، که تکبر ده، که حسد ده، که بدگمانی ده، که شرک ده. شرک، داشتن روابط نامشروع، غیبت، خوردن مال یتیم، قماربازی، شراب نوشی و دیگر گناهانی که قرآن و حدیث به شدت از آنها نهی کرده است و خداوند در قرآن کریم در این موارد می فرماید. شرک، سوره النساء آیه 48. خداوند هرگز این را نمی آمرزد که به او شریک آورده شود و جز این هر گناهی را برای هر کسی که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شریک آورد بیگمان به این افترا گناهی بزرگی را مرتکب شده است. ځکه چې ټول انبیاء کرام الله پاک د خپل توحید لپاره استولي دي چې د الله پاک وحدانیت ثابت کړي په دنیا کې او خلک د الله پاک عبادت وکړي او الله پاک په خدای سره ومني چې یقینا الله پاک واحد او لا شریک ذات ده. او که یو څوک شرک کوي نو دا خو د ټولو انبیاو د دې ټولو سلسلې مخالفت کوي، د الله پاک د وحدانیت مخالفت کوي، نو دا خو تر دې خو نو لویه ګناه نشته. تر هر رقم ګناه الله پاک ورتېرېږي انسان ته،
خو تر شرک الله پاک هیڅکله انسان ته نه تیریږي. غیبت سوره الحجرات آیه 12. ای مؤمنان، از بسیاری گمانها خودداری ورزید. واقعا بعضی از گمانها گناه است و هرگز بعضی شما تجسس عیب بعضی دیگر را مکنید و نه هم بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت کند. آیا یکی از شما خوش دارد گوشت برادر خود را که مرده است بخورد؟ واقعا از آن احساس کراهیت می کنید. از خدا بترسید، حقا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. دا خو معلومه خبر ده چې یو څوک د یو مسلمان ورور غیبت کوي، هغه مسلمان ورور نه وي، موجوده نه وي، دی په هغه کې غیبت کوي، نو دی خو د هغه حق خوري. د هغه اصل کې مقصود یې دا ده چې د یو بل مسلمان حق خوړل چې دي، دا داسې مثال لري لکه سړی چې د یو هغه ورور چې هغه مړ وي د هغه غوښې ته خوري، او دا خو ډېر غلط کار ده، ډېر بد کار ده، ځکه چې د یو مسلمان په دې باندې خفه کېږي چې ته د هغه غیبت کوې. که چیرې ستا په ذهن کې دا وي چې دا غلط کار ده، ورسره یوازې کښېنه او ما پټه خبره ورته وکړه چې دا بد عمل ده، په ځان کې دا ورک کړه، او نورو ته ویل د نورو عیب پلټل دا ډېره غټه ګناه ده. او خاص کر بیا هغه وخت چې ته د هغه په دې پسې چې ته د دوی عیب ښکاره کړې او هغه راواخلې بیا په ټولنه کې ښکاره کړي، د دې لپاره چې دی په ټولنه کې بد معرفي شي او کم راسي، حیثیت یې ورختم. خوردن مال یتیم سوره نساء آیه 2. به یتیمان چون به سن رشد خود رسیدند داراییشان را بدهید و اموال بد خود را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید و اموال ایشان را به وسیله مخلوط کردن با اموال خود مخورید، حقا که این گناهی بزرگ است. اصل کې خو د هر مسلمان حق خوړل دا د انسان لپاره ناجایز او ناروا کار ده او ګناه کبیره ده، غټه ګناه ده. او خاص کر بیا د یو مظلوم انسان حق خوړل لکه هغه یتیم ده چې پلار نه لري، او خاص کر الله پاک په قرآن عظیم شان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په ډېرو احادیثو کې یادونه کړې ده چې تاسو په یتیم باندې شفقت کوئ، په دې باندې به یو د رحم لاس راتېروئ او نو د هغه سره چې بیا ته د هغه حق خورې، نو د دې لپاره دا یو ډېره لویه ګناه ده او ډېر ناجایزه کار ده. د اسلام له نظر څخه، د دین له نظر څخه باید له دې څخه هر انسان ځان وژغوري. قمار و شراب سوره المائده آیه 91. بیگمان شیطان می خواهد تا به وسیله شراب و قمار دشمنی و نفرت را میان شما ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما از این اعمال ناشایسته اجتناب نمی کنید؟ دا خو معلومه خبر ده، شراب چې څوک وڅښي نو هغه د انسان په عقل باندې اثر کوي، هغه ته بیا د ښه و د بد اندازه نه لګېږي، نو ځکه الله پاک دا حرام ګرځولی چې انسان بیا د ښه و د بد فرق نشي کولی، جلاوالی نشي کولی. که ښه عمل کوي که بد عمل کوي ده ته فرق نه ورکوي، نو خامخا په ټولنه کې بد تاثیر لري. او قمار خو هم انسان دې ته مجبوره کوي چې انسان ډېر قرضداره شي، چې کله انسان قرضداره شي بیا نو هغه هر خلاف کار ته اقدام کوي، اغلام کوي، هر څه کوي، قتل کوي، هر څه کوي. په ټولنه کې بد تاثیرات یې دا دي. اگر انسانها از گناه دوری کنند و مسیر راست را در زندگی پیش گیرند، بهشت و آرامش واقعی در انتظارشان خواهد بود. زندگی پاک و پرهیز از گناهان نه تنها انسان را به سوی تعالی روحی سوق می دهد، بلکه در دنیا نیز آرامش و موفقیت را برای او برمغان می آورد. این همان راه خوشبختی است که خداوند برای بندگان صالح خود مهیا کرده است. پس با صبر، تقوا، پرهیزکاری و ایمان به الله خود را از گناهان دور نگه دارید. سوره آل عمران آیه 133. برای به دست آوردن آمرزش پروردگار خود و بهشت بشتابید که پهنای آن معادل تمام آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. د پاک ټولنې لپاره د عالم مسئول ده، د ټولنې هر وګړی مسئول ده. که یو عالم په مسجد کې خطابت کوي باید د ټولنې د اصلاح په باره کې وکړي، که یو استاد په پوهنتون کې درس ورکوي باید د ټولنې د اصلاح په باره کې وکړي، که یو رسنیو خلکو ته یو څه وړاندې کوي هغه د ټولنې په اصلاح کې، که د ټولنې هر وګړی دې لپاره کار دا د ځان لپاره کار وبولي چې څنګه په ټولنه کې اصلاح راولم، ټولنه خپله اصلاح کېږي او ټولنه به جامعه به پاکه سي له ګناهونو څخه له فسادونو څخه. که چیرې موږ ته دغه ټولې خبرې عملي کړو، پلار او مور اول په دې باندې دی مسؤله دي چې خپل اولاد ښه تربیه وکړي. که دوی د خپل اولاد ښه تربیه وکړي دا رقم به په ټولنه کې فساد ختم شي، ځکه چې هر پلار به د خپل اولاد اصلاح کړي وي، ښه تربیه به کړي وي. جنت د ټولو نعمتونو یو مجموعه ده،
لکه د الله پاک دیدار په جنت کې شته، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دیدار په جنت کې شته، کوم هغه څه ښه نعمتونه چې په دې دنیا کې شته هغه ټول الله پاک ته په جنت کې درکوي بې له کومه تکلیفه څخه. خوشبختانه افغانستان همواره به عنوان یک کشور اسلامی با تاریخ غنی و ریشه‌دار در دین اسلام شناخته می شود. اما متاسفانه در دوره‌ای که کشور تحت اشغال اجنبی ها قرار گرفت، تعدادی از مردم توسط پیروان شیطان و در پی تبلیغات فریب دهنده به گناه و انحرافات کشیده شدند. در آن دوران گناهان و فساد به جامعه نفوذ کرد و بسیاری از اصول اخلاقی و دینی مردم تضعیف شد. الحمدلله دا خو د موږ ټولو مسلمانانو لپاره خاص کر د افغانانو لپاره یو ډیره د خوشحالۍ او د افتخار خبره ده چې دلته یو داسې نظام راغلی ده چې هغه موږ په ښو باندې امر کوي او له بدو څخه منع کوي. د دې لپاره خو تیار وزارت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ده او محتسبین علما کرام د شپه او ورځ دوی په دې باندې اخته دي چې په ټولنه کې فساد ختم کړي، خلک له ګناهو څخه راوګرځي، که واړه دي که لوی ګناهونه دي هغه څخه انسانان راوګرځي. او دا زموږ ستاسو دغه نظام زموږ ستاسو لپاره یو لوی نعمت ده چې هغه موږ په دې باندې موږ دې ته هڅوي چې ښه کارونه وکړو، په ټولنه کې فساد ختم. اما با آمدن امارت اسلامی افغانستان به لطف خداوند و هدایت الهی کشور ما بار دیگر به سوی پاکی و سعادت بازگشت.